له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره هم مهاله د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کوي چې طالبانو ته نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ دلیل نه دی ورپاتې او دغه ډله باید د جګړې پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. دیگه بهانه‌ای برای طالب برای ادامه جنگ نیست. اگرچه بهانه از ابتدا هم درست نبود. طالب ها پیش از حضور قوای خارجی در افغانستان دریجه جنگ میکردند. د دې شورا مشر ډاکټر عبدالله د بیان د ازادۍ د څیرې د پیژندنو په مراسمو کې وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت له نویمې لسیزې سره د پرتلنې وړ نه دی، ځکه د نوموړي په خبره نړیواله ټولنه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. این پایان همکاری های بین المللی در افغانستان نیست. وقتی که این مسئله این تحول که در پیش است این با سالهای 90 مقایسه میشه، شما این را باید داشته باشین که حتی کمک های بشری هم به افغانستان محدود شده بود در زمان. عبدالله دغه راز زیاته کړه چې د سولې او راتلونکي حکومت په تړاو په ترکیه کې د جوړېدونکې ناستې په موخه له سیاسینو او مدني ټولنې سره تر سلا او مشورو وروسته یې خپله طرحه وروستی کړې او له یوې واحدې طرحې سره به د ترکیې په ناسته کې ګډون کوي. د نوموړي په خبره د طالبانو وروستی دریځ د سولې پر طرحې او په ترکیه کې په جوړېدونکې ناستې بې اغېزې دی. په دغه مراسمو کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ډاډ ورکړ چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم د افغانانو ترڅنګ دریږي او له افغانستان سره به خپلو هر اړخیزو همکاریو ته دوام ورکوي. خو نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په تړاو په ترکیه کې په جوړېدونکې ناسته کې دې ګډون وکړي او د سولې په تړاو دغه مهم فرصت له لاسه نه ورکوي. موږ دلته په افغانستان کې یو او افغانانو ته د ګډ کار او همکاریو ډاډ ورکوو. له طالبانو هم هیله کوو چې د سولې په تړاو د ترکیې په ناسته کې ګډون وکړي او دا مهم فرصت د له لاسه نه ورکوي. د مصالحې عالی شورا مشر داسې مهال د سولې په تړاو دغه څرګندونې کوي چې د تیرو اونۍ په پای کې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د روان کال تر سپټمبر میاشتې پورې به له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي.